بسم الله الرحمن الرحیم. ګورم چې مونږ کې تفاوت د کم او زیات څومره دی. ګورم چې مونږ کې تفاوت د کم او زیات څومره دی. تا څومره ګټه وکړه، ما کړې بیلات څومره دی. د خپل تندي او د تقدیر په لیک مې صبر وکړو. د خپل تندي او د تقدیر په لیک مې صبر وکړو. اوس سوچ کوه چې مې یقین د خدای په ذات څومره دی. زړه ته مې کله کله بس دومره کتوله راشي. زړه ته مې کله کله بس دومره کتوله راشي چې خفه څومره دی، روغ څومره دی او مات څومره دی. زړه ته مې کله کله بس دومره کتوله راشي چې خفه څومره دی، روغ څومره دی او مات څومره دی. یاد دي شي ما به وې رقیب او ما کې څه فرق دی. یاد دي شي ما به وې رقیب او ما کې څه فرق دی. تا به وې فرق د حجرې او د جومات څومره دی. یاد دي شي ما به وې رقیب او ما کې څه فرق دی. تا به وې فرق د حجرې او د جومات څومره دی. د ابراهیم او غزنوي په شان جذبه پکار ده. ابراهیم علیه السلام د ابراهیم او غزنوي په شان جذبه پکار ده. بیا څوک دا نه ګوري چې قدس و منات څومره دی. د ابراهیم او غزنوي په شان جذبه پکار ده. بیا څوک دا نه ګوري چې قدس و منات څومره دی. او په خپلو اوښکو خولو خو مرشد نه مړېږي. اوس سوچ کوه چې تږي ستا د ملاقات څومره دی. څومره ملګري چې مونږ ګوري، که هغه زمونږ د په خصوصي توګه باندې مسافر رونه دي، که هغه زمونږ د اشنغر رونه دي، که هغه د چارسدي دي، که د پښتونخوا دي، که په پاکستان کې اوسي، خو چېرته هم چې دي، که پښتانه دي او که ورسره په اردو ویونکي هم دي، زموږ قومي ژبه ده خو چې په پښتو پوهېږي او زموږ د پروګرام انتظار کوي، ګوري یې، که زموږ خویندې دي، که میندې دي، که کشران دي، مشران دي، زلمي دي، څومره هم چې پښتانه دي او چېرته دي، د اولخان رسوا پښتو ادبي تحریک لخوا ورته په هفتهوار پروګرام حجره کې د زړه د تله ستړي مه شوې یم او امید لرم چې روغ جوړ به یې. دلته خو الله تعالی رحم وکړه. راول به ته موسم لږ لږ ښکلی شو. تاسو هم دعاګانې وکړئ چې موسم الله ښکلي کړي، الله یې یخ کړي. نننی پروګرام زمونږ د ټولو پروګرامونو نه ډېر زیات مختلف دی او د هغې یو وجه ده. د هغې د ټولو نه غټه وجه دا ده او د خوشحالۍ خبره دا ده چې پوره په 20 میاشتې پس موږ سره د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک یو داسې نوموړي ملګری ناستې کوي چې دوی به د فیسبوک په لاره تاسو په مسافرۍ کې ډېر کتلي وي. د میډیا په لار باندې هغه د چا نه پټ نه دی. د 2 کتابونو خالق دی. 2 کتابونه نن سبا چاپ کول هم ګوره ګران کار دی. د هغې نه علاوه د اول خان رسوا صاحب الله دې په جنتونو کې سره د ټولو مسلمانانو د ننګ او د سنګ یارو بچی او ورور او څومره عمر څومره وخت چې هغوی سره تېر شوی دی، نو هم د هغوی د خوا نه زده کړه کړې ده، هم د دغې جالې نه پاسېدلې بچی دی. خو بېقراره و، مونږ پسې هم بېقراره وو. زمونږ نه لږ فاصله کې مو خوار مزل هم ورته و. خو نن یې وی چې خامخا به درځم او ما به ورته وی چې خامخا به ځکه راځي چې د دې پروګرام به خصوصي ته نن میلمې مجیب الرحمن مجیب تر مجیب لیټ خراب دی او خدای دې وکړي چې ټیک شي او په رڼا باندې راشي راورسي. د ساګر جان رور به بیا د ویمه چې خورکۍ بیماره ده او بالکل زموږ پروګرامونو ته لا جوړ نه دی. نه مونږ په عذابه وو ځکه چې هغه ډېره بس ده ویمه چې دغه حالاتو کې ده. نو ستاسو په دعاګانو به کېږي. ټولو ملګرو ته خواست چې هغوی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. نو دا زمونږ دپاره نن ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې زمونږ د تحریک یو ښه شاعر، یو ښه رور، د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک نایب صدر، د 2 کتابونو خالق چې د یو نوم دی سپڼکي او د بل نوم دی مازیګرې پیکه دی، چې ټایټل یې خو ما جوړ کړی دی خو نوم ولا دغه داسې ایښی دی چې یقینا چې دی به نو مازیګري به پې کوو او چې دی راغلی نو مازیګري رنګین شوي دي. ما سره ناستې کوي زما ډېر ګران رور زمونږ د تحریک روحي روا چې اول خان رسوا صاحب له دې الله جنتونه ورکړي. هغوی چې کله هم زمونږ نه جدا شوي دي
نو مونږ ته دا کمې نه دي مخصوص شوې تر اوس وخته پورې چې یاره مونږ د هغوی کمې خو راته ډېر مخصوصېږي خو چې د هغوی نه بعد بیا د هغوی بچو دغه کم تحریک دغه کم پړاو دغه کم زنځیر جاري وساته نو زه دا ډېره په فخر سره وایم چې لکه زمونږ چارسده خو ډېره وړه ده او په پښتونخوا به هم بیا په دې ادبي لحاظ باندې ډېره وړه زه استعمال کړمه په ټوله ادبي نړۍ کې چې چېرته هم لیکوال دی او چېرته هم د پښتو ژبې ویونکی دی نو هغه د اول خان رسوا صاحب په دې بچو باندې فخر کوي دا تر نن ورځې پورې چې کوم تحریک په کوم لیول باندې راورسوه په هغې کې موږ سره زموږ سرپرست اعلی پیر امین باچا ناستې کوي الله دې راته خوشحاله لري چې زموږ پروګرام له د کره هر ځای نه وي هغه اکثر مصروف انسان هم د خو ځان را رسوي زموږ د تحریک ډېر خلک ورته بابا وایي زما خو یار دی او مشر مې هم دی او ډېر خندرویه شاعر اوس یې هم شوخي وکړه سریر سره بختیار ماما چې هغه خو هم هر ځای کې وي نو ځان را رسوي او موږ سره دا دی ناست دی زموږ د سوشل میډیا چیرمین او ورسره به زه دا هم ووایم چې هغوی ټول عمر موږ وړاندې کړي یو مونږ یې په شیشه تاسو ته راوستي خو په خپله یې ځان د شیشې نه اخوا کړی دی خو ما ورته وویل چې نن به مخې ته کښېنې او کمنټسونه به شاملې مومن جان ژوندی دې راته اوسي بغیر د هغه نه مونږ نیمګړي یو بیا مونږ سره ناستې کوي هماغه میلمه د چا په انتظار باندې چې مونږ شل میاشتې پیکه مازدیګري تېر کړل هغوی سره خوا کې زمونږ ډېر ګران رور زمونږ ډېر ګران کشر چې زمونږ ګپې شپې زمونږ حجره د هغه نه بغیر نیمګړي شعر چې پې خولېږي نو د هغه د واغه انداز هم زما په خیال چې د لکونو روپوي کمال جان ژوندی دې راته اوسي او ورسره زمونږ د مجلس ملي چیرمین وارث خان وارث مونږ سره ناستې کوي دا هم یو داسې خاکساره انسان دی چې کله هم زمونږ چې ته غټ پروګرام وي او که وړوکي پروګرام وي نو که ته ورته درخام چغې وایې چې راشئ تصویر کوي خو هغوی زما د بل چا په لاس اعتماد نه زه په خپله تصویر وباسم زه یې پکې نه یم خو تاسو ودرېږئ نو چې په کوم تحریک کې په کومه ټولنه کې یو داسې انسان وي داسې انسانان وي نو هغه ته سمندر ضرورت نشته که یو ساس کې وي انشاءالله نو په دې یو ساس کې هم دا ټول پاکستان ټول عمر تر وي آباد وي زرغون وي او سپرلی وي راځم به خپل ډېر ګران رور پیرامین باچا له چې څو خبرې را سره کوي او که غزل را سره شریکوي بسم الله الرحمن الرحیم خبرې خو شاهکار وکړې او دا کوم نننی پروګرام کې چې زموږ میلمه دی سریر منصور صاحب نو دا نننی پروګرام د سریر منصور صاحب په نوم دی چې شل میاشتې مسافر او الله پاک خپل وطن ته راوسته دا نننی پروګرام سریر منصور په نوم دی او انشاءالله بالکل نو شاهکار صاحب یو غزل دی د ملګرو مې یو دا مهرباني ده د ملګرو مې یو دا مهرباني ده چې ننګ وکړو په ما مهرباني ده او بل د غونډو اتحاد په ادب راغې چې وتړلم لا مهرباني ده او د دې کلي د ناموسه قربانیږي مخ کې درومي له هر چا مهرباني ده او تورنګزی مشهور په دنیا کړه چې پښتو یې کړه لیلا مهرباني ده او لوی خدمت د مورنۍ ژبې یې وکړو مړه ډیوه یې کړه رڼا مهرباني ده لوی خدمت د مورنۍ ژبې یې وکړو مړه ډیوه یې کړه رڼا مهرباني ده او مالو سر به د یارانو نه قربان کړم که حاجت راغې زما مهرباني ده
او د تمامي پښتونخوا ورته نظر شو د تمامي پښتونخوا ورته نظر شو په ټولنه د رسوا مهرباني ده ډېر خیار امین بچ ته خبره روکوه نګاره خلک ځي او راځي لږ په مزه لږ په قلاره خلک ځي او راځي ښځه صحیح شوه زه به بیرې لاندې نه ودرېږم پاتې شوه لاره نو په لاره خلک ځي او راځي ښځه صحیح شوه زه به بیرې لاندې نه ودرېږم پاتې شوه لاره نو په لاره خلک ځي او راځي نه نو ته څه وې چې انکار یو که نه به ورځم نه نو ته څه وې چې انکار یو که نه به ورځم نه داسې نه که نه ریباره خلک ځي او راځي نه نو ته څه وې چې انکار یو که نه به ورځم نه داسې نه که نه ریباره خلک ځي او راځي او اوس هم دې چم اوس هغې چم ته زه له دغې یارې نه ورځمه کماله دا شعر دې تا ته ډالۍ وي چې اوس دغې چم ته زه له دغې یارې نه ورځمه اوس دغې چم ته ډېر بېکاره خلک ځي او راځي اوس دغې چم ته زه له دغې وجې نه ورځمه اوس دغې چم ته ډېر بېکاره خلک ځي او راځي او د لارې یو سر ستا په دار او بل په دار ختمیږي د لارې یو سر ستا په در او بل په دار ختمیږي ستاسو د دره تر دې داره خلک ځي او راځي ګوره څوک لار کې قیمتي څیزونه چېرته پرېږدي ګل د سنبال ساته مالیاره خلک ځي او راځي شاجي ګل غزل او د کمال ډېر خوښ و نو ځکه مې کمنټسونه به که مومن جانه وي او والیا نو بیا کمنټ شامل کړي او بسم الله الرحمن الرحیم امید لرم چې تاسو ټول بخیر او شکر د الحمدلله ټول ملګري به ښاد او آباد یې موږ سره خان بابا دراني دی وی السلام علیکم تاسو څنګه یې ټول ښه شکر د الحمدلله دغه شانتې موږ سره سید شازیب موږ سره دی وی ټولو ملګرو ته سلام او دغه شانتې موږ سره عدنان سالار صاحب دی هغه وایي چې ستاسو پروګرام ګورم غزل راته ډالۍ کې الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه دغه شانتې موږ سره سلمان شاه دی او وایي چې سریر اجي څنګه او دغه شانتې مطیع الله صافي وایي چې سلامونه نو الله دې خوشحاله که الله دې ډېر قدر وکړه مطیع الله صاحب او دغه شانتې موږ سره عمران دی وی د تحریک ټولو ملګرو ته سلام او حجرې ته دعا الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه او دغه شانتې موږ ته وایي چې ټول آباد اوسئ او الله هم خوشحاله که موږ سره هنا ده وایي چې ډېر الله دې خوشحاله که دغه شانتې او اسرار دې موږ سره وي سلامونه پروګرام ګورم نو الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه دغه شانتې موږ سره عرفان علي تورمزی دی وی ستاسو پروګرام ګورم الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه عرفان علي وروره دغه شانتې مخ پړوان ده چې شهکار صاحب موږ ته کم کمنټسونه راځي اب انشاءالله موږ شامله اوسئ ده اوکې صحیح محفل چې توت شي خلک خود د چا خبرې کوي محفل چې توت شي خلک خود د چا خبرې کوي خیر د اشنا که څوک زما او ستا خبرې کوي درنګ له رجیږي خو په یو بوټي کې دوه ګلونه وګوره دواړه په خندا خبرې کوي دا د مینو په قانون کې هیڅ خبره نه ده خلک په هر چا پسې پیشیشه خبرې کوي ما به په تا په ما باندې مین وګڼي جوړ به دې څه کي که څوک ډېرې دا خبرې کوي ساحل صاحب چونکې ساحل صاحب شعرونه دي او د بختیار لالا ورسره یو وخت کې ډېر ناستې هم شوې دی بلکل نو راځم بختیار لالا چې خپل تاثرات او خپل نوې غزل دا سره شریک کړي شاکر صاحب ډېره شکریه ډېره مننه نوې غزل خو نشته خو زاړه دوه درې شعرونه دي که رایاد شو الا د محفل زور نشته د محفل زور نشته د زړه ټکور نشته او چې غم ځپلی نه وي داسې یو کور نشته
او چې غم ځپلی نه وي داسې یو کور نشته او حجرې آبادې شولې خو ټنګ ټکور نشته حجرې آبادې شولې خو ټنګ ټکور نشته دریاب هغه دی خو د چپو شور نشته او په شاشه ګورم اوس خو مې مور نشته او بختیاره ولې جاړې د سترګو تور نشته مرګورو لای پروګرام شروع دی د اول خان د بینج د مخاطب یو اتوار پروګرام دی او موږ سره به رشتې مضبوطې ساتئ اړیکې مضبوطې وساتئ کمیټونه وکوئ نو موږ ته به یادېږي موږ به هم یادو او ټول عمر انسان په یو حالات پاتې کېدی نشي که عمر شي ډېره خو د مرګ خلاصېدی نشي عمر انسان په یو حالات پاتې کېدی نشي که عمر یې شي ډېر خو د مرګ خلاصېدی نشي په خیال کې راته دومره اوس مدام را نږدې کېږي بېواره په سل کوشم چې ماښام را نږدې کېږي په یو کلي کې دواړو ازمیښتونو سره مخ یم هم دار ته لږ مزل دی او هم بام را نږدې کېږي دا بس دی او که نور د هم درانه په خلکو یو سم رقیب راته هم ډېر په احترام را نږدې کېږي دا بس دی او که نور د هم درانه په خلکو یو سم رقیب راته هم ډېر په احترام را نږدې کېږي او مونږ دومره په اخلاص او بې لالچه مینه وکړه پیر صاحبو مونږ دومره په اخلاص او بې لالچه مینه وکړه په ځان کلمې چوپ کړي چې الزام را نږدې کېږي مونږ دومره په اخلاص او بې لالچه مینه وکړه په ځان کلمې چوپ کړي چې الزام را نږدې کېږي خو مسله راکې دا ده چې ښه کلکې ارادې لرو خو ډېر په زړه نري یو کلکې ارادې لرو خو ډېر په زړه نري یو سر هم به خو چې وخت انتقام را نږدې کېږي ښه کلکې ارادې لرو خو ډېر په زړه نري یو سر هم به خو چې وخت انتقام را نږدې کېږي او جانان درته ارشده چېرته لاره کې ولاړ دی خوشبو یې د وجود د هر اندام را نږدې کېږي ما خو سریر منصور صاحب له د هغوی په شعرونو بلنه ورکوله خو چونکې کتاب مومن باچا سره لاس کې و نو دویمه بلنه به زه سریر له د هغوی په دغه ورکوم لومبۍ بلنه ورکومه چې د پروګرام باندې خپل تاثرات هم شریک کړي ځکه چې ډېر وخت پس موږ سره ناست دی او لومبۍ نوې غزل به تېورو یو شعر نیمه خو تېور دی ډېر خوندور خو راځو به خپل ګران رور خپل میلمه داسې میلمه نه ګورې کوربه دی خو زموږ سره سعودي نه ډېر وخت پس ناستې کوي سریر منصور صاحب شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی دې ملګرو خو زه میلمه کړم خو دا یې کوربه میلمه کو بلا مو د پس خو ځکه نیم راغلی کمې 19 میاشتې په سعودي عرب کې تېر کړې نو پروګرام کې به لا یو شامل لازم و او بس چې څوک موږ اوري موږ ویني موږ زغمي الله دې راته آباد لري زه خو بل یو غزل وایم چې ځان جوړوم د جمعې شپه ده ځان جوړوم د جمعې شپه ده او ثواب ګټم د جمعې شپه ده د بلها مسافری نه راغې د بلها مسافری نه راغې خوله ورکومه د جمعې شپه ده او ویم زولو نن په ما اختر دی سینګار کومه د جمعې شپه ده او مینه هم ده ثواب هم دی پکې نکریز اکدمه د جمعې شپه ده مینه هم د ثواب هم دی پکې نکریز اکدمه د جمعې شپه ده او راځي به نن نارې وهي کارغه ګلان شیندمه
د جمعې شپه ده او تورې سترګې یې بلخا خوښې وي تورې سترګې یې بلخا خوښې وي کجل اکدمه د جمعې شپه ده او تورې سترګې یې بلخا خوښې وي کجل اکدمه د جمعې شپه ده او ځان سره ګونېږمه منصوره ځان سره ګونېږمه منصوره تا یادومه د جمعې شپه ده ځان جوړومه د جمعې شپه ده ثواب ګټمه د جمعې شپه ده جهان منرو غزل امین باشا نوی غزل دی او ما ته خو تاسو ډېر ښه ډالۍ کړل خو دا زه د خپل صدر صاحب ته ډالۍ کوم او ډېر په پښتنه مینې ورته ډالۍ کوم او د زړه نه یې ډالۍ کوم او چې څومره اورېدونکي دي نو د کمنټس په لارې به ما ته کمنټس هم بیا وکړي په دې غزل باندې چې هوښیار سړی و خو چا نه پېژنده هوښیار سړی و خو چا نه پېژنده د کار سړی و خو چا نه پېژنده او خبرلوسه په خبره پوهېده خبرلوسه په خبره پوهېده د لار سړی و خو چا نه پېژنده او کمال جانه کتل یې هر چاته د ځانه درانه کتل یې هر چاته د ځانه درانه خاکسار سړی و خو چا نه پېژنده کتل یې هر چاته د ځانه درانه خاکسار سړی و خو چا نه پېژنده او د هېچ چا زړه یې ازار کړی نه و د هېچ چا زړه یې ازار کړی نه و قلار سړی و خو چا نه پېژنده او د زرو قدر خو زرګر سره وي د زرو قدر خو زرګر سره وي مالدار سړی و خو چا نه پېژنده او پلټن کې د یارانو سر لښکرو پلټن کې د یارانو سر لښکرو سردار سړی و خو چا نه پېژنده او په ننګ ناموس غیرت پښتو کې منصور په ننګ ناموس منصور د دار سړی و خو چا نه پېژنده هوښیار سړی و په ننګ ناموس غیرت پښتو کې منصور د دار سړی و خو چا نه پېژنده هوښیار سړی و خو چا نه پېژنده د کار سړی و چا نه پېژنده ډېره مننه ډېره مننه شهکار صاحب ډېره مننه دغه شانتې مونږ سره عبدالمعیز دی عبدالمعیز سلامونه کوي او مونږ سره دی آر جے صابر بالاګړی د پېښور نه وی السلام علیکم تاسو ته ټولو مینوالو ته ډېره په مینه او په درناوي الله دې خوشحاله که بالکل دا آر جے صابر علي بالاګړی چې کوم دی که نه دا زمونږ کتونکي دی او اورېدونکي هم دی حمزه شینواري دی وی خسې تپوس مې کو ښه 400 د اپډیټ چې کوم دی که نه بختیار وایي چې بختیار له زبردست او بیا موږ څه وایي چې عبدالمعیز وایي چې سلامونه کوم او دا حمزه شینواري وایي چې مېلمه ته د مسافرۍ نه په ادخر کلی وایو نو الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه ډېره موده پس راغلی دی او حسین وایي چې ساګر جان نشته خیر خو دی که نه څنګه چې د پروګرام په شروعات کې شهکار صاحب وي او دغه شانته د هغوی خوراکۍ بیماره ده یو الله دې ولله صحت ورکړي کم از کم د څو هفتو نه یو نو د هغې د وجې ساګر صاحب همیشه هلته وي او دغه شانتې مونږ سره لطیف علي ګلجي د پېښور نه دی او وایي چې ډېر ښه زبردست او مونږ سره شاداب خان وایي چې سلامونه نورالله خان د نیموړی بابا نه نورالله جان مونږ سره چې ټولو ملګرو ته سلامونه او صاحب لږ خط ته رانم
دغه شانتې صدر صاحب تر نمبر نورو او که نه دغه شانتې بیا موږ سره صمد خان دی را سره وي چې سلامونه صدر صاحب الله پاک مو ټول عمر خوشحاله او آباد وساته امین. الله دې خوشحاله کا. شاکار صاحب کمنټونه خو ډېر زیات دي خو زه وایم چې یاره مینهوالو سره څه وقفه باندې به زه وایم شامل کوم صحیح ده. او چې خپل ارمان د رواجونو پابندۍ ته پرېږدم سوال پیدا کېږي نه چې مینه غلامۍ ته پرېږدم او د محبت زواله دا ټټو په سوري تړه د محبت زواله دا ټټو په سوري تړه قسم په خدای که تا خو لنډ خپلې ځوانۍ ته پرېږدم د محبت زواله دا ټټو په سوري تړه قسم په خدای که تا خو لنډ خپلې ځوانۍ ته پرېږدم او دا خو د ستا د کلي خلک ستا خاطر وګڼي ګنې والله که د چا لاس خپلې مرۍ ته پرېږدم دا خو د ستا د کلي خلک ستا خاطر وګڼي ګنې والله که د چا لاس خپلې مرۍ ته پرېږدم. او ته د کتو هم اجازت ته خپل ضمیر نه اخلې ته د کتو هم اجازت ته خپل ضمیر نه اخلې زه په خپل زړه کې اکثر تا خپلې مرضۍ ته پرېږدم ته د کتو هم اجازت ته خپل ضمیر نه اخلې او زه په خپل زړه کې اکثر تا خپلې مرضۍ ته پرېږدم. چېرته چې ستا د ښایست ذکر کې تضاد پیدا شي نو زه فیصله د 14مې شپې سپوږمۍ ته پرېږدم. کله چې ستا د ښایست ذکر کې تضاد پیدا شي نو زه فیصله د 14مې شپې سپوږمۍ ته پرېږدم او زه ارشد اوس هم د جانان د زړه د کلي خان یم دا خو کیدی نشي چې تا پکې خانې ته پرېږدم. مړه راځم به او پیر امین باچا تورنګزی سرپرست اعلی اول خان رسوا پښتو ادبي هغوی یو خبر هم کوي او یو غزل هم وایي. شاهکار صاحب بد دا خو در چا خپل سور دی وخت یو ځای ته لاړم او ترلی مې او مشر تره مې له مې وخت ورلم هغه وایي چې کتاب مې ټول کته ډېر ښکلی دی خو په ټولو کې مې دا یو غزل ډېر زیات خوښ شو. وی ای غریبې څومره بدنام دې کړمه ای غریبې څومره بدنام دې کړم او د قام سړی ومه بې قام دې کړمه. او دا د دې ناس میپل اثر دې په ما چې مشهور دې کړم نو عام دې کړم دا د دې ناس میپل اثر دې په ما چې مشهور دې کړم نو عام دې کړم او ستا میخانې ته در روان یم نن ساقي محتاج نن د جام دې کړمه. او وخت د هر ارمان دې وستایمه وخت د هر ارمان دې وستایمه نن د دعا نه د سلام دې کړم داسې راګیر دې کړم په دام د نظر لکه په تیر عمر غلام دې کړمه. او وی بختیاره ته ګودر ته راشه وی بختیاره ته ګودر ته راشه زه تماشه به نن په بام دې کړمه. ښکلې غزل دا یو غزل دی تا به اورېدلی مې او سړی به نه یمه که خپل پردی مې مخې ته شي سړی به نه یمه که خپل پردی مې مخې ته شي بس چې ماښام شي نو دا یو سړی مې مخې ته شي او جانانه تا ته به یو نیب کاته ثواب ګڼمه سا رانه خیجي چې رقیب ازغې مې مخې ته شي او زه د کعبې خوا کې چې کله هم دعا کومه د خپل وطن د خر مزدور تندې مې مخې ته شي زه د کعبې خوا کې چې کله هم دعا کومه د خپل وطن د هر مزدور تندې مې مخې ته شي چې ستا د حسن د سپرلی په تماشه شمه زه حرام شګوله که دا سور سپرلی مې مخې ته شي او د ګران غزل ته غرې نیولې ور تر غاړه وزم
د ګران غزل ته غرې نیولې ور تر غاړه وزم سترګې مې ډکې شي خیالي جندې مې مخې ته شي او ځینې وخت وغواړم چې ښکل دې کړم په دواړه مخه ځینې وخت وغواړم چې ښکل دې کړم په دواړه مخه خو ستا د خال د لړم ټک او سوی مې مخې ته شي او بې ننګې کار د میر جعفر او میر صادق دا بې ننګي کار د میر جعفر او میر صادق ډلې دی چې کله وشي دغه پلار او زوی مې مخې ته شي چې د دې خاورې د بقا او ننګ خبره راشي چې د دې خاورې د بقا او ننګ خبره راشي د ایشیا د قیدي زمرې مې مخې ته شي او ما نه به ستا د تصور د مات شوی نه و خو کله کله دا ظالم مرګې مې مخې ته شي او اخیری شعر دی هغې ملګرو ته سبحانه زه خودم ویل یې ای جینې زه چې مونځ کوم نو دې مې مخې ته شي ډېر خیال یاره امین باچا بس هسې ودې زنګول ځکه چې سبحان خان چېرته هم ما نه په مشاعره کې که نوې غزل هم وي زه ورته وایم خانجي رومبې به راته دا وی بیا به نوې وی نو حقیقت دی چې په دې غزل باندې اخت کړی دی په خپلو اوښکو مې لبنده لمن ده او د مجبورو څومره خوره لمن ده کله یې چاته کله چاته نیسو کله یې چاته کله چاته نیسو زمونږ د خوارو خو اسره لمن ده کله یې چاته کله چاته نیسو زمونږ د خوارو خو اسره لمن ده ستا همسري به پې ونه کړی شمه ګله زما ډېره وړه لمن ده ستا همسري به پې ونه کړی شمه ګله زما ډېره وړه لمن ده فرهاد پې زور د خپلې مینې ګوري د غر که هر څومره اوږده لمن ده فرهاد پې زور د خپلې مینې ګوري او د غر که هر څومره اوږده لمن ده داغ به په دواړو لګي مه یارېږه زمونږ د دواړو خو یوه لمن ده داغ به په دواړو لګي مه یارېږه زمونږ د دواړو خو یوه لمن ده او شهکاره بیا جوړ شونډې سرې کړې هغې دا د اسمان ځکه نن سره کمنټسونه سره شامل کا ډیره مننه شهکار صاحب څنګه چې تاسو ووی او ډیر زبردست د خان لالا د غزل نه پس دغه شانتې مونږ سره اولسي ادب دی وچ سریر صاحب سلامونه وعلیکم السلام او دغه شانتې مونږ سره شاداب خانم وی چې په میلمه باندې سلام ډیره موده پس حمزه خان یوسفزی وی چې سلام وعلیکم السلام مونږ سره عبدالمعیز وی چې منصور خان عبدالمعیز صاحب وی چې منصور خان څه ثوابونه مونږ او شهکار ته هم پرېږده که نه بلکل ولې نه دغه شانتې حمزه خان بیا وی چې د یارانو مې خپلونه د یواد وي او وي خط د صوفي جانه او بیا وی چې اویس خان مونږ سره دی وي خو چا نه پېژنه ډېر ښکلی خو چا نه پېژندې ډېر ښکلی دغه اخري کړی پکې دا مونږ سره منصف خان دی چې سلامونه ټولو ملګرو ته دغه شانتې مونږ سره سیجان رور دی او ملګرو سلامونه او که نه پاتې کېږو به همداسې ده وی چې ډېره موده پسه او مونږ سره ایاز خان بیټیای دی او چې السلام علیکم greetings to everyone on your team هم سعودي عرب ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه ټولو ملګرو ته سلامونه او الله دې عزت وکړه مونږ سره زیات خان دی او چې سلامونه قبول کړي وعلیکم السلام مجیب الرحمن مجیب صاحب راغی او هغه وی السلام علیکم یارانو والله چې د موټر سایکل لایټ بالکل کار نه کوي نو ځکه پاتې شوم بالکل مونږ په دې باندې خبره وکړه شهکار صاحب ووي سټارټ کې وي چې دغه شانتې راځي خو د موټر سایکل لایټ خراب دی دغه شانتې مونږ سره ګلسور کلیوال وی چې السلام علیکم ټولو مشرانو ته په جمع السلام علیکم او نمو ها بیا و چې نوی کلام ملګرو په خدمت کې وي دغه شانتې مونږ سره څه په ترنم څه ووایه شهکار صاحب کمنټونه ډېر زیات دي خو زه وایم چې د ملګرو نه څه وورو
مرګرو نسب او شاهکار صاحب ځکه چې ملګري ډېر زیات ډیمانډ کوي او ډیمانډ دا کوي چې یاره شاهکار صاحب د موږ د په ترنم باندې بالکل شور دی او ماتم د لیوانو دی شور دی او ماتم د لیوانو دی دا کلی خو سم د لیوانو دی شور دی او ماتم د لیوانو دی دا کلی خو سم د لیوانو دی ژوند مدام د مینې په لټون کوي ګوره څومره غم د لیوانو دی ژوند مدام د مینې په لټون کوي ګوره څومره غم د لیوانو دی پرخه چې ګلونو باندې وښکاري پرخه چې ګلونو باندې وښکاري نو دا د سترګو نم د لیوانو دی څکه دغه بام چاته څه نه ښکاري زخم له مرهم د لیوانو دی او مونږ ته په ظاهره صحرا ښکاري خو سم دار ارقم د لیوانو دی زه خو ډېر په خیال پکې قدم اږدا زه خو ډېر په خیال پکې قدم اږدا پام ګورې دا چم د لیوانو دی او خال چې پرې د زړه دی کې منصوره ته خال چې پرې د زړه لیکي منصوره ته لاس کې د قلم د لیوانو دی د سریر منصور صاحب په دې غزل باندې هم هغوی له بلنه ورکومه خو مونږ ته د خټ نه تورنګزو کلي نه د وارث باچا او زما ډېر نیازبین یار او زمونږ د ټولو ډېر خوږ ملګری وحید بابو صاحب کال ما ته وکړه چې لا یم ګورم او ډېر ښایسته پروګرام دی نو ویدا خو لا یې که نه ما ورته بلکل مې تا سره خبرې م کوم او لا یم یمه بس بیا خو خپل کار کوي خو ډېر زیات مې پروګرام خوښ شو نیمه چې راشه کال به ته وکړه نو الله دې ژوندی بابو صاحب وارث کمرې ته ولاړ دی شاته دی او بلکل په دولاسي سلام درته کوي او د منصور صاحب دا غزل دی تاسو ته ډالۍ وي راځم منصور صاحب له منصور صاحب به راځي بیا بختیار لاله بیا به ډېره مننه صدر صاحب ویره زه خو په لنډ بهر باندې یو غزل ویم مومینه یاره په مدینه منوره کې هم په سعودي عرب کې دا غزل ما لیکلی و چې مسافري مې وجني دا بېوسي مې وجني مسافري مې وجني دا بېوسي مې وجني یم پردي وطن کې دا مزدوري مې وجني یم پردي وطن کې دا مزدوري مې وجني او امین باچا ژوندون شتمنو وکړو دا غریبي مې وجني او په هر ښکلي مې نیږم دا بیماري مې وجني په هر ښکلي مې نیږم دا بیماري مې وجني او سینګار دې نه کوي ښکلي سینګار دې نه کوي ښکلي ګینې بیخي مې وجني سینګار دې نه کوي ښکلي ګینې بیخي مې وجني او زه یې په شور مین یم دا شنه بنګړي مې وجني او خوله په بدل را کوي سوداګري مې وجني او ناس چې وي رقیب سره ګله وزغي مې وجني ګیله د چا نه وکړم خپله نیستي مې وجني ګیله د چا نه وکم خپله نیستي مې وجني ا د یو چا یادونه تنکي مې وجني ا د یو چا یادونه تنکي مې وجني او دغه رقیب منصوره
دغه رقیب منصور او دا حرامي مې وجني دغه رقیب منصور دا حرامي مې وجني. نو داسې ده چې امین باچا ما مو ډېره موده پس پروګرام ګیر کړی، نو بغیر دغه به زه یو بل غزل ووایم. صدر صاحب غزل څه داسې دی چې یو مین سترګې په لارو، یو مین سترګې په لارو او باران ورېده، څه بې رحمه انتظارو او باران ورېده. یو مین سترګې په لارو او باران ورېده، څه بې رحمه انتظارو او باران ورېده. ښه یخني وه دسمبرو او ولاړ په صحرا، ښه یخني وه دسمبرو او ولاړ په صحرا. لیونی چاته ایسارو او باران ورېده. ښه یخني وه دسمبر او ولاړ په صحرا، لیونی چاته ایسارو او باران ورېده. او شنه شوه د خندا نه ویه ښه شوه چې ته راغلې، شنه شوه د خندا نه ویه ښه شوه چې ته راغلې. بې له تا نیمګړی ښارو او باران ورېده. او سترګو کې اوښکې غریو نیولې لیمه، غریو نیولې لیمه، سترګو کې اوښکې غریو نیولې لیمه. څه خاموشه یې کردارو او باران ورېده. او د یو ښکلي په سر روان شو مازدیګر لیوني، د یو ښکلي په سر روان شو مازدیګر لیوني. یو د کلي بل د ښارو او باران ورېده. خوشې لاره وه میره وه او موسم خراب و، خوشې لاره وه میره وه او موسم خراب و. ما وې مزه ستا تلوارو او باران ورېده. او دا شعر بختیار له راته ډالۍ دی چې کلي ته راځي حسن پرست منصور چا ووې، کلي ته راځي حسن پرست منصور چا ووې. کړی هر ښکلي سینګارو او باران ورېده. کلي ته راځي حسن پرست منصور چا ووې، کړی هر ښکلي سینګارو او باران ورېده. یو مین سترګې په لارو او باران ورېده، څه بې رحمه انتظارو او باران ورېده. مومن باچا دا کمنټونه شامل کړو. ډېره مننه منصور صاحب، ستا د ډېر زبردست او د ډېر ښکلي کلام نه پس دغه شانتې موږ سره یو ملګري یو شعر دغه کړی ګلسور کلیواله. کلام یې داسې دی چې څه سودا د خپلو لوڼو په پیسو کړي، چې سودا د خپلو لوڼو په پیسو کړي، داسې خلک دعوه څنګه د پښتو کړي. او د وصال خواږه د خغو په نصیب شه، د وصال خواږه د خغو په نصیب شه. انتظار چې ورته څوک په سرو غرمو کړي. او روغو خلقو څنګه څنګه کانې وکړې، روغو خلقو څنګه څنګه کانې وکړې. او ګیله څنګه به څوک بیا د لیونو کړي. او د بېننګو محبت په اور پسې شه، د بېننګو محبت په اور پسې شه. تومتي سړی د خپلو د پردو کړي. او هغه وخت په ما قسم دی چې قیامت وي، هغه وخت په ما قسم دی چې قیامت وي. چې قصه دوه مینان د بېلېدو کړي. او د ځوانۍ سپرلی یې لار په تېرېدو دی، د ځوانۍ سپرلی یې لار په تېرېدو دی. خو خیونه لا تروسه د وړو کړي. او پښتون خاغه د ګلسوره کلیواله چې کارونه همیشه د پښتنو کړي. دغه شانتې مونږ سره شمشاه صابر تورمزی دی وی چې پروګرام ګورم وی سلامونه کوم. یا الله دې خوشحاله کا، الله دې قدر وکا، الله دې خوشحاله کا. مونږ سره سی جان رور دی وای چې سلامونه صدر صاحب، ټول خوشحاله و آباد اوسئ. ډېر ملګري پروګرام اوري، سلامونه ورته کومه.
الله دې خوشحاله که، الله دې قدر وکړه. دغه شانتې مونږ سره ادبزار ورور دی او زمونږ بالکل کتونکي دی، پروګرام اوري، هر پروګرام زمونږ اوري. او ګلسور کلیوال بیا وایي چې د حجرې یاران دی تر تله ښاد او آباد وي. الله دې خوشحاله که، الله دې قدر وکړه. او دغه شانتې سیجان مونږ ته وایي چې سریر منصور ته بیا سلام، دلته نیټورک خراب وي، پروګرام خوند ونه کي. دا خبره صحیح ده، بس اصل کې د انټرنیټ دا ستونزې چې کم دي که نه، دا په ټول په دې نړۍ کې داسې دي. او دغه شانتې مونږ سره اسف جان تورنګزی دی او ستاسو پروګرام ګورم د وډیګرام نه دی، او الله دې قدر وکړي. او دغه شانتې مونږ سره ادبزار وایي چې ښاد او آباد مو د رب نه غواړم، نو الله دې خوشحاله که. مونږ سره زاید علي وایي چې سلامونه، احترامات. زاید علي زاید ګړنګا بالا پېښور نه، ډېر ښه ملګري، ښه بنډار او ډېر ښه معیاري شاعري. الله دې خوشحاله که زاید صاحب، الله دې قدر وکړه. او دا ستاسو مینه ده چې تاسو زموږ د پروګرام ګورئ، نو الله مې عزتمن که. دغه شانتې مونږ سره مشال خان داودزی دی، وایي چې سلام د حجرې ملګرو، پروګرام ګورو ملګرو سره، او د مسافرۍ نه په خیر راغلی مېلمه ته سپیشل سلام او احترامات. او الله دې خوشحاله که، الله دې قدر وکړه. دغه شانتې ښه مونږ سره سید مدثر شاه دی، وایي چې سلامونه، الله دې خوشحاله که. مدثر صاحب الله دې قدر وکړه. زه وایم چې شاهکار صاحب، زه وایم شاهکار صاحب چې الیاس جان مونږ سره دی، چې شاهکار صاحب نور مشرانو ته، پیرانو صاحبانو ته د الیاس بادشاه د کراچۍ نه سلام ونی کې خلې. الله دې خوشحاله که، الله دې او کنه الیاس، الله دې خوشحاله که. الیاس بھائی الله دې عزتمن که. دغه شانتې مونږ سره اسماعیل وفا دی، او وایي چې سلامونه ټول قبول کې، د خیبر ایجنسۍ نه لاوي یمه، پروګرام ډېر مزه کوي. الله دې خوشحاله که، الله دې قدر وکړه. اسماعیل وفا صاحب او شاهکار صاحب، زه وایم کمنټونه ډېر زیات دي. زه وایم چې ملګرو ته په ترنم باندې څه ویل پکار دي، او دا به ډېره مزه وکړي. شاهکار صاحب دا واله دعوت نه مخکې څو شعرونه وایم چې ملک د پښتو د درناوی راکه، ملک ته پښتو د درناوی راکه، زړه مې درکړی دی زړګی راکه. ملک ته پښتو د درناوی راکه او زړه مې درکړی دی زړګی راکه. خپل سحرونه به ټول ستا په نوم کم، ته د خپل ژوند یو ماښامې راکه. خپل سحرونه به ټول ستا په نوم کم، ته د خپل ژوند یو ماښامې راکه. خندا که نه وي نو غوسه خو کوه، خندا که نه وي نو غوسه خو کوه. خیر دی که ګل نه وي ازغې راکه. خندا که نه وي نو غوسه خو کوه، خیر دی که ګل نه وي ازغې راکه. او خپل محبت دې را پرزو که په ما، خپل محبت دې را پرزو که په ما، ډېر زیات مې خوښ دی دا غمې راکه. خپل محبت دې را پرزو که په ما، او ډېر زیات مې خوښ دی دا غمې راکه. اوس ته په ما باندې ځان مه درنوه، اوس ته په ما باندې ځان مه درنوه، ما له خپل قدر پخوانۍ راکه. اوس ته په ما باندې ځان مه درنوه، ما له خپل قدر پخوانۍ راکه. او زه خو د خپل رشید ګلڅانګه یمه، زه خو د خپل رشید ګلڅانګه یمه، ما د الله زما لالې راکه. سید مامون رشید هوتي صاحب دغه کلام و را سره، او 2 شعرونه ډېر پخواني ویمه، او ډېر وخت پس ترنم هم کومه چې څنګه به یو سریره. څومره فاصلې مو په یارۍ کې وي، زه په دار ختم ته په ځوانۍ کې وي. ما په ځواني مرګې تمنا جړل، ما
پزوانی مرګي تمنا جړل ته د پیغلتو په خوشاله کې وي زپادار ختم تپا ځوانه کې وي سبدا قسمت نزګلا حکم سبدا قسمت نازګلا حکم شمه بلکړې می سله کې وی زپادار ختم تپا ځوانه کې وی خوبو خدای خبر پاکم پلوت للی خوبو خدای خبر پاکم پلوت للی دومرا راته یاد شي چې ډوله کې وي زپدار ختم تپا ځوانه کې وي وکړه مرشد پرې اخیری جرګه وکړه مرشد پرې اخیری جرګه اوخ کې می وروړې پا زولې کې وي زپا دار ختم تپا ځوانه کې وي هم په دې غزل راځم بختیار لالا پڑھتے مخامخ پتا سره ولاړ وي مخامخ پتا سره ولاړ وي خو زړه کې به خندان وي مخامخ پتا سره ولاړ وي خو زړه کې به خندان وي لاس یې له در کې په لستوڼو کې ماران وي او ارشه دا زخمونه مه چېړه دا پرخر او دا یادونه مه چېړه او پرېږده چې بلیږي وي او بل دي وي پرېږده چې بلیږي وي او بل دي وي دا لمبې او دا اورونه مه چېړه او پرېږده چې پراته په اوربل کې وي پرېږده چې پراته په اوربل کې وي دا کمسې او دا ګلونه مه چېړه او پرېږده چې تارونه د رباب په ځای پراته وي پرېږده چې تارونه د رباب په ځای پراته وي ای مطربه دا تارونه مه چېړه ای بختیاره غور ورته وکړه ای بختیاره غور ورته وکړه د ذکر عبادت وختونه مه چېړه یو دغې په دې مانه ملګري خفه شوي دي په دې یو دغه چېړه د اړې ملګري که نه دا په خولې مې یارې په خولې مې یارې په زړه غدارې په خولې مې یارې په زړه غدارې په خولې دلدارې په زړه خامارې په دې مانه ملګري خفه شوي دي خو خاطر یې نه درنوي دا ما عوامي غزل دی ما ویلی دی ډېر زبردست بختیار دوه شعر ووایي خو د کمال ووایي بغیر له تا نه نه تېرېږي یو لحظه را باندې سروي جانه بغیر له تا نه نه تېرېږي یو لحظه را باندې خو انتظار که هم یو خپل خوند وي کوه را باندې او زما په ژوند کې داسې وخت خړو راغلی نه دی زما په ژوند کې داسې وخت خړو راغلی نه دی کماله چې ستا څوک نوم واخلي او رانه شي خوله را باندې زما په ژوند کې داسې وخت خړو راغلی نه دی چې ستا څوک نوم واخلي او رانه شي خوله را باندې د خپل ښایست ذکر قید را باندې مه لګوه د خپل ښایست ذکر قید را باندې مه لګوه اوس خو دې فرض کړله دغه وظیفه را باندې
د خپل ښایست ذکر قید را باندې مه لګوه. اوس خو دې فرض کړله دغه وظیفه را باندې، او لکه پرون چې دې د زړه نه راکتلي نه وو، لکه پرون چې دې د زړه نه راکتلي نه وو، خمار مخو نه ختنه شه را باندې. لکه پرون چې دې د زړه نه راکتلي نه وو، خمار مخو نه ختنه شه را باندې. او په دغه کلي کې خو نور خم بلخا خلک اوسي، خو خدای خبر ولې خوږه لګي هغه را باندې. په دغه کلي کې خو نور هم بلها خلک اوسي، خو خدای خبر ولې خوږه لګي هغه را باندې. او ویل یې ستا خوښه خو زړه به ورته ونه نیسې، ویل یې ستا خوښه خو زړه به ورته ونه نیسې. ارشده مه کوه د خپل ارمان قصه را باندې. راځمه بیا یو ځل امین باچا له د هغوی انتخاب ډېر زبردست دی، هغه که د هر چا وي. شاهکار صاحب زه به د ټولو نه اول زمونږ یو ډېر ښه ورور دی، یو ډېر ښه ملګری دی، او د باجوړ چارمنګ نه پروګرام ګوري نثار خانه، او ډاډګیرنه هم را لېږلې ده، او سلام هم را لېږلی دی. وعلیکم سلام. زه خو بختیار کاکا یو غزل به ووایم، او ما څومره په خوارۍ ورته رو خبرې زده کړې، ما څومره په خوارۍ ورته رو خبرې زده کړې، کنځل کوي ما ته چې خارو خبرې زده کړې. ته ګوره ما ته وایي غلې کینه نه پوهېږې، زه غلې ښه یم اوس زما بچو خبرې زده کړې. ما څومره په خوارۍ ورته رو خبرې زده کړې، کنځل کوي اوس ما ته چې خارو خبرې زده کړې. ته ګوره ما ته وایي غلې کینه نه پوهېږې، زه غلې ښه یم اوس زما بچو خبرې زده کړې. او چې خپله ژبه وایي رقیبان خو زما خپل دي، چې خپله ژبه وایي رقیبان خو زما خپل دي. جانان مې اخر څنګه د پردو خبرې زده کړې، او د ښار د جینکو نه ویرېدم کلي ته راغلم، د کلي ساده کلي جینکو خبرې زده کړې. او صادقه خبرلوزه د خبرو چل دې زده دی، راځه که چېرته مونږ درنه یو څو خبرې زده کړې. صادقه خبرلوزه د خبرو چل دې زده دی، راځه که چېرته مونږ درنه یو څو خبرې زده کړې. ډېره مننه د شاهکار صاحب، ډېر زبردست حسین احمد صادق صاحب د ښکلي کلام نه پس مونږ سره سید ظاهر علي شاه دی وایي چې سلام وعلیکم السلام. او مونږ سره سید جان وایي چې وارث خان باچا نه ښکاري. خیر خو دی نه، اصل کې په مخامخ درته ناست دی، خو بس دا چې مړ نه تړلی به نه وایي مونږ پسې څه. سید ظاهر علي شاه وایي چې یو ښکلی غزل راته ډالۍ کې، ولې نه، الله دې خوشحاله کړه. دغه شانتې مونږ سره وحید رحمان دی چې زما د طرف نه په تاسو ټولو ملګرو سلامونه. وعلیکم السلام وحید صاحب، الله دې عزت وکړه، الله دې خوشحاله کړه. او مونږ ته وایي چې زبردست وا ډېر ښکلی پروګرام روان دی. مونږ سره نثار خان د باجوړ نه وایي چې سلامونه ډېر ښه مې خپل دی، الله مو خوشحاله لره، ښاد او آباد اوسئ، الله دې خوشحاله کړه. او مونږ سره سلمان دی وایي چې سلامونه، او زبردست پروګرام ستاسو ګورم نوې غزل. بیا وحید رحمان وایي چې مننه شاهکار صاحب، ډېر زبردست غزل دی. مونږ سره عصمت الله صاحب دی وایي چې السلام علیکم ډیر سر مومن هاو آر یو. بس الله د الله کرم دی، الله شکر دی، عزتمن شي او زما په ټولو سلام وایي، الله دې خوشحاله کړه. سید صاحب الله دې قدر وکړه. مونږ سره دغه شانتې عرفان رور دی وایي چې په ټوله پښتونخوا کې زما د خوښې ادبي بنډار زبردست، الله دې خوشحاله کړه. مونږ سره انتظار رور دی وایي چې سلامونه ټولو ملګرو ته، ستاسو پروګرام ګورم. او پیر صاحب وایي چې مجیب الرحمن نن نشته، نو څنګه چې مونږ د پروګرام په سټارټ کې وي چې د لایټ څه مسله وه د ګاډي، نو بس د هغې د وجې نه دی راغلی. نو انشاءالله چې په راتلونکي بل پروګرام کې مونږ سره شاهکار صاحب دغه شانتې مخ په وړاندې نور کمنټونه به راځي انشاءالله، شته هم شاملوه. خو زه وایم چې تاسو ملګرو ته ډالۍ کړئ. صحیح شو؟ او راځم ودا اختیار ده. لاس دې راکه لاس دې نرم دی جانانه،
تا د حسن بازار ګرم د جانانه ډېر ښه دی. دروازه کې په مخ دروازه کې بلګ مخ درته ښکاره کم دروازه کې به لږ مخ درته ښکاره کړم. دروازه کې به لږ مخ درته ښکاره کم خو په لاره باندې شرم د جانانه او کنه دروازه کې به لږ مخ درته ښکاره کم خو په لاره باندې شرم د جانانه دلته خلک د یو بل وینو ته ناست دي دلته مینه کول جرم د جانانه زبردست. په وجود باندې د هره جوړه خوند کی که کاټن دی او که چرم د جانانه دا یو کپړه ده او کائنات چې درته زړه په لاس نیولې کائنات کې د دا برم د جانانه دا زمونږ خوراکي چې اکثر زمونږ ریډیو ته هم کال کوي زمونږ حجرې پروګرام ته هم راځي راځو او بیا په آخري لمحاتو کې خپل ګران رور سریر منصور لا چې نن زمونږ سره خصوصي میلمه هم دی کوربه هم دی او د هغوی نه به هم غزلې اورو بلکې زما په خیال چې یو ډېر ښه غزل زما د خوښې لاس کې نیولې دی نو راځئ. امین بچا سعودي عرب کې داسې څه مسله راغلې وه نو یو غزل مې لیکلی دی غزل مې بل وي خو دی نه یو څو شعره ویمه چې قافلې لري نو سپي به درپسې غاپي چې قافلې لري نو سپي به درپسې غاپي دا څه بدس له خو بیخي به درپسې غاپي او ته به منمه چې په شا چا پسې نه ګورې خو ته به منمه چې په شا چا پسې نه ګورې خو ته به منمه چې په شا چا پسې نه ګورې خو بعضې کسان هسې چټي به درپسې غاپي او چې کله هم دوی د خدمت جذبه پتا کې ویني خدمت جذبه پتا کې ویني نو یاد ساته چې سمدستي به درپسې غاپي او نن چې په کورې کورې دوی له تا نه رستو نه شو نن چې په کورې کورې دوی له تا نه رستو نه شو نو بله ورځ سحر وختي به درپسې غاپي او چې مخامخ درځي نو بیا هم څه نرتوب وي پکې چې مخامخ درځي نو بیا هم څه نرتوب وي پکې اکثر چې غلچکي اکثر چې غاپي غلچکي به درپسې غاپي چې مخامخ درځي نو بیا هم څه نرتوب وي پکې اکثر چې غاپي غلچکي به درپسې غاپي او هغوی شعور لري چې لوی شي د مالک په ټوکړو هغوی شعور لري چې لوی شي د مالک په ټوکړو خو ای منصور لیوني به درپسې د لڼ بحر غزل لیوارس بچا زړه قصه ده خوږه قصه ده زړه قصه ده خوږه قصه ده سترګو د چا کې پرته قصه ده سترګو د چا کې پرته قصه ده د وخت د جبر توده قصه ده توده قصه ده ټکو یو څو کې اوږده قصه ده ټکو یو څو کې اوږده قصه ده خاموشي هرخوا پیکه قصه ده پیکه قصه ده رقیب او جانان یوه قصه ده رقیب او جانان یوه قصه ده په سر د رباب نغمه قصه ده په سر د رباب نغمه قصه ده غزل د منصور درنه قصه ده ډیره مننه جی ملګرو تاسو سر هم واورېدو کمنټسونه مومن جان سره کوي نو راځم ما د دې غزل نه بعد به کمنټسونه شامل و بیا به اجازه تلو چې اوس یې په ځان باندې هم مینه د ځان نه ماتېږي اوس یې په ځان باندې هم مینه د ځان نه ماتېږي چا وی چې سر کې ملوي د جانان نه ماتېږي اوس یې په ځان باندې هم مینه د ځان نه ماتېږي چا وی چې سر کې ملوي د جانان نه ماتېږي ستا په نازکو شونډو ستغ لفظونه خوند نه کوي
ستا په نازکو شونډو ستغ لفظونه خوند نه کوي داسې څه وایه چې پې زړه د انسان نه ماتېږي ستا په نازکو شونډو ستغ لفظونه خوند نه کوي داسې څه وایه چې پې زړه د انسان نه ماتېږي وینې یې اوس کلي موږ دواړو له د اوښکو په ځای تنده لا اوس هم د بې رحمه هجران نه ماتېږي او زما په عشق کې به جذبه ابراهیمي نه وي نو ابراهیم علیه السلام ته اشاره ده زما په عشق کې به جذبه ابراهیمي نه وي نو چې ستا په زړه کې د شکونو بوتان نه ماتېږي زما په زړه کې به جذبه ابراهیمي نه وي نو زما په عشق کې به جذبه ابراهیمي نه وي نو چې ستا په زړه کې د شکونو بوتان نه ماتېږي زما په عشق کې به جذبه ابراهیمي نه وي نو چې ستا په زړه کې د شکونو بوتان نه ماتېږي او د پیغلتوب څانګې د دومره غوټۍ اوس پر دی چې پس پیلنو د هم نظر اوس قربان نه ماتېږي او د خپل ارشد سره د هره واده ماته که خو خیال مې ساته چې قسم د دوران نه ماتېږي راځو مومن جان دا زمونږ د ملګري اکثر دغه شانتې د یو څو ملګري کمنټونه دي دا شاملو نو بیا به انشاءالله پروګرام راغونډو دغه شانتې مونږ سره الیاس دی چې ډېر ښه شاعري بهترین غزل ترنم الله دې په ژوند او په صحت کې برکات زیات کا امین دغه شانتې ریحان خان مونږ سره دی چې سلامونه او بیا وایي چې الیاس جان وایي چې ډېر ښه پیر وارث خان صاحب او ریحان وایي چې ډېر ښه روانه حجره پروګرام اورم بیا پښتون یار مونږ سره دی چې وا ډېر ښه او خادیحان پرنس د سعودي عرب نه دی چې سلام شهکار ترنم غزل ووایه نو بس دغه وخت کې خو بس ده به دا کمنټس نو کړی ښه دغه شانتې مونږ سره ښه بختیار کاکا څنګه دی د سعودي عرب نه ګوره دغه شانتې بیا دغه مونږ سره ملګري شهکار صاحب زه یم یو څو دغه شانتې یو په ترنم یو ملګرو ته یو دغه داسې ټول کو یو دو شعر ووایه لا گزاره مې په یادونو کېږي نه لا گزاره مې په یادونو کېږي نه د راځي خیر دې قسم که د هغې ماتېږي نه دې راځي ډېره د تندر یارېدله چې ماشومه به وه ډېره د تندر یارېدله چې ماشومه به وه ریباره ورشه نن اسمان پړقېږي نه دې راځي خیر دې قسم که د هغې ماتېږي نه دې راځي چې په ژوندون ورله د سترګو تنده ماته نه کي چې په ژوندون ورله د سترګو تنده ماته نه کي کله چې سترګې د شهکار پټېږي نه دې راځي خیر دې قسم که د هغې ماتېږي نه دې راځي ملګرو نن واقعي پروګرام خوند کړی و موسم هم گزاره کوله موږ د خپل وخت نه لږ وغځېدو بیا هم چا چې موږ په خاموشۍ باندې وکتو چا چې کمنټسونه وکړل چا چې که داسې یو څوک ملګري وي چې د کمنټسونو نه پاتې شوي وي د هغوی نه بخښنه غواړو ډېر زموږ د پروګرام په کورونو کې زموږ خویندې میندې ګوري که زموږ نه داسې خبره شوي وي چې د هغې خاطر پې دروند شوي وي د هغوی نه بخښنه غواړو انشاءالله نه به کېږي دا ستاسو یو ادبي پروګرام دی چې ټول عمر په دې حجره کې په دې دیره کې د تېرو شپېتو کالو نه د پښتو ژبې خدمت روان دي کېږي او تر کومې پورې چې د دې
حجرې د دې کور بچي او ماشوم کیسه وي، نو دغه خدمت، دغه پښتو، دغه د ادب دغه ستړې به په دې ځای کې روانې وي. که ژوند به په وکړه د را روان هفتې د ورځې پورې، د اتوار د شپې پورې تاسو نه اجازت غواړو. چېرته چې یې ښاد، آباد، خوشحاله ژوندي اوسئ. د لوی الله په امان او پاکستان زنده باد. شاهکار سبا بزرگ کار